ها د ورو سوال کړی دی او ډېر ښایسته سوال دی دا بعض زړونه داسې سوالو کې چې زمونږ هم هغه مسلې ته ذهن بوځي وایي چې ما ستاسو درسونو کې دا خبره واورېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې بین کل اذانین صلاه د هر اقامت او د اذان په منځ کې مونځ دی 2 رکعات سوال دا دی چې دا مسله د ښځو دپاره هم ده که صرف د سړو دپاره ده څومره قیمتي سوال دی دې ته به ستاسو ذهن تلی کس ستاسو به تلی خو زما نه یې تلی ځکه چې زه خو په ځان باندې بدګمانه یم زه په ځان بدګمانه یم خو په تاسو بدګماني نشم کولی دې دا وایي چې آیا زنانه به هم د اذان او د اقامت په منځ کې 2 رکعاته کوي که نه صرف دا مسله د سړو دپاره ده او هغه سړي چې کوم جومات ته راځي د هغوی دپاره ده الجواب اول خو دا خبره یاده کوي چې دا په ډېرو حدیثونو کې دا خبره ثابته ده او په آثارو کې چې د اذان او د اقامت په منځ کې 2 رکعاته مونځ کول د سنت او مستحب دي واجب نه دي او ځکه صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عبدالله بن مغفل رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې بین کل اذانین صلاه د هر 2 اذانونو په منځ کې مونځ دی بیا وی په درېیمه کې وی لمن شاء د چا چې خوښی یعنی چې څوک دا ونه چې واجب دی نو 2 اذان وی 2 اذان نه مراد څه دي اذان او اقامت دا په عربي کې داسې استعمالي اذان او اقامت ته سره اذان ویلی کېږي لکه کله علما وی که نه وی عمرین چې کله رالو عمرین 2 عمره نو دې 2 عمرو نه مرادي ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنه او چې کله داسې ویلی چې عرب وی که نه وی موږ څه خورو موږ اسودان خورو 2 تور شینه نو د اسودان چې کله وی نو کجوره تې مرادي اوبه تې مرادي حالانکه اوبه تورې خو نه دي خو دې کجورې سره دا داسې استعمالي او کله وی القمران 2 سپومۍ چې 2 سپومۍ وي که نه نو مطلب تی سپومۍ او نور مرادي نو چې اذانې نه وي نو مطلب تی اقامت او اذان او بعض علما وی دې ته پکې ضرورت هم نشته ځکه چې اذان دا په عربۍ ژبه کې اعلان کولو ته وایي نو اعلان د اذان هم دی او اعلان د اقامت هم دی اقامت کې اعلان شته که نه اقامت ته څه دپاره دی څه اعلان پکې دی وی مانځه دپاره د اذان د څه دپاره اعلان دې دپاره دی چې جمع ودرېده اقامت دې دپاره دی اذان دې دپاره دی چې ته اعلان کړې چې وخت داخل شو دواړو کې فرق دی اذان تا اعلان کو خلکو ته چې خلکه وخت داخل شو اقامت لمونځ ودرېدو الغرض دا مې ته منځ کې فایده ذکر کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ثابته ده اوس راځو دې مسلې له چې آیا ښځو دپاره به هم دی او که نه نو ګوره دا یاده کې بنیادي قاعده ډېرې مسلې به ته حل شي اصل دا دی او قانون چې مسلې د سړو او د ښځو بلکل یو شان دي چې څو پورې دلیل نه یې راغلی چې دا کار صرف د سړو دپاره دی یا دا کار صرف د ښځو دپاره دی نو بیا به د سړي مسله جدا کېږي او د ښځې به جدا کېږي لکه اوس ګوره حدیث کې راځي چې الله نه قبلی د هغه پیغلې مونځ چې هغه سرتور سر ولاړ بغیر د صادر او د لوپټې نه د دې مونځ نه قبلي دا مسله د ښځو دپاره که چېرته دا مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وی بیان کړې نو بیا به دلته هم د ښځو او د سړو مسله یو شان وه بیا به داسې ویلی کېدی چې د ښځې دپاره هم سر پټول په منځه کې لازم نه دي سر پټول ولې لازم شو په ښځه باندې د هغوی دپاره جدا حدیث راغی مسله یې خاص کړه پوه شو بېګا داسې ډېر مثالونه دي سړي باندې مونځ په جومات کې واجب دی ښځه باندې نه دی دپاره خپل دلیل دی د ښځې مسله ترې وتې ده خو دلته داسې څه دلیل نشته چې د دې مسلې نه ښځه استثنا کړي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده او پیغمبر چې کله خبره وکړي د ټول امت دپاره او په امت کې سړي هم شتي او ښځې پکې هم شتي نو زنانه چې کومې په کور کې دي که هغوی د اذان او د اقامت په منځ کې 2 رکعاته مونځ کوي نو دا مشروع طریقه ده او مستحب طریقه ده دلیل په سره چې مستحب
دغه حدیث دی نو دا د سړو دپاره دی ټول امت دپاره عام دی که څوک وایي چې نه نو دلیل به څوک ښیي هغه به دلیل راوړي موږ به دلیل نه ښیو ځکه چې موږ دلیل وښیو چې پیغمبر صلی الله امت ته ویلي دي او امت کې ښځې هم دي او سړي هم دي یو صاحب راغی وی نه جي ښځو دپاره نشته نو موږ ورته ته اوس دلیل وښایه چې د ښځو دپاره نشته که دلیل دې وښو صحیح نو ستا خبره صحیح ده چې د ښځو دپاره بیا دا مسله نشته خو داسې څه دلیل نشته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل شوی چې د ښځو دپاره دا خبره کړي چې ښځې به دا 2 رکاته نه کړي والله اعلم